د پښتو مشهورې سندرغاړې نازي اقبال زوی د قرآن کریم ختم وکړ. ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ. غواړم د نازي اقبال د زوی د ختم او د نازي اقبال په اړه له تاسو سره پټ رازونه شریک کړم. لا هر څه نه مخکې اول خو تاسو ته دا خبر درکوم چې پرون نازي اقبال د خپل خاوند او خپل زوی سره لایف راغلی وه. خپلو مینوالو ته د خپل زوی سلطان فضا د قرآن کریم د ختم په اړه معلومات ورکړ. هغه وایي چې زما زوی سلطان فضا اوس د 11 کالو شو او اوس یې په 11 کلنۍ کې د قرآن کریم ختم وکړ. هغې دا هم وویل چې زه کله 9 کلنه وم نو ما هم د قرآن پاک ختم کړی و. قدرمنو دوستانو، اوس خبره دا ده چې نازي اقبال د پښتو ژبې تر ټولو مشهوره او خوږژبې سندرغاړې ده چې تقریبا پښتو ژبې ته به د دې په اندازه هیڅ یو پښتون یا پښتنې سندرغاړي دومره ډېرې سندرې نه وي ویلي. سندرغاړي نازي اقبال له ماشومتوب څخه زما ډېره زیاته خوښیږي او د دې سندرې اورم. نازي اقبال د سندرو ویلو سره سره هغه یوه ریسپانسیبل مور هم ده چې د خپلو بچیانو ذمواري هم اوچته کړې ده. او لکه څنګه چې مو نن ولیدل، هغه نه یوازې خپلو بچیانو ته دنیوي تعلیم بلکې اسلامي زده کړې او د آخرت تعلیمات هم ورزده کوي. ملګرو، د سندرغاړي نازي اقبال تر ټولو یو ښه والی دا دی چې هغې په خپل وخت او خپل ټایم سره نکاح وکړه او د نورو سندرغاړو په څیر یې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړ. دویمه خبر دا چې د نورو سلیبریټیز په شان تر اوسه پورې د نازي اقبال داسې ګنده یا خرابه ویډیو نه ده راغلی. او دریمه خبر دا چې هغه همیشه کوشش کوي چې خپلو بچو ته د دنیوي تعلیم ترڅنګ اسلامي زده کړې هم ورزده کړي. او دا د نن تاسو یو ژوندی مثال وینئ چې د هغې زوی په 11 کلنۍ کې د قرآن کریم ختم وکړ. ملګرو، تاسو د دې پښتنې سندرغاړي په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.